یوه ښکلې جزیره یا ټاپو د برازیل په سمندر کې شفافې اوبه، شنې ونې او خاموش طبیعت. له لرې نه دا ځای د جنت یوه ټوټه ښکاري، خو چې پښه پرې کښېږدې پوه به شي چې دا جنت نه بلکې د مرګ کور دی. دلته داسې یو ډول ماران ژوند کوي چې د انسان د بدن وینه په څو دقیقو کې جوس بدلوي. د ټاپو یا جزیرې ته د نړۍ ډیر کم خلک ورغلي دي، ځکه دلته انسان ته ژوند کول ناممکن دي. درنو لیدونکو، نن به ستاسو سره د مارانو ټاپو یا جزیره پټ رازونه شریک کړو. داسې رازونه چې تر نن پورې ډیر کم خلک ترې خبر دي. دا چینل د نړۍ د حیرانونکو پیښو او جالبو موضوعاتو ویډیوګانو درته وړاندې کوي. چې ستا پوهه نوره هم پراخوي، حتما سبسکرایب وکړه ترڅو هیڅ جالب حقیقت له لاسه ورنه کړي. ویډیو لایک کړه او خپل نظر کومنټ کړه. ستا لایک، کومنټ او سبسکرایب موږ هڅوي چې نور لا زړه راښکونکې ویډیوګانې چمتو کړو. د برازیل له ساحله یوازې 15 کیلومتره لرې یوه کوچنۍ ټاپو یا جزیره پروت دی چې نوم یې دی ایلا دا کیمادا ګرانډي، خو خلک ورته سنیک آیسلند هم وایي یا د مارانو جزیره. دا ټاپو یا جزیره دومره خطرناک دی چې د برازیل حکومت دا د خلکو لپاره بند کړی دی. داسې ویل کېږي چې دلته د هر یو متر په سر څو ماران ناست وي. دا کوم عادي ماران نه دي، بلکې د نړۍ یو له تر ټولو زهرجنو مارانو څخه ګولډن لانسهیډ وایپر. اوس پوښتنه پیدا کېږي، څنګه دا ماران دلته دومره زیات شول؟ زرګونه کاله مخکې دا جزیره د سمندر د کچې لوړېدو له امله له اصلي ځمکې جلا شوه. ماران دلته بند پاتې شول او د بقا لپاره یې بدلون وکړ. د دوی زهر دومره قوي شو چې هر ښکار باید په ثانیو کې ووژني. د دې ټاپو یا جزیرې طبیعت دومره بایللی دی چې مرغان هم چې کله دې جزیرې ته راځي ماران یې څو ثانیې وروسته خوري. دا ماران یوازې خطرناک نه دي، بلکې د نړۍ یو له تر ټولو قوي زهر لرونکو مارانو څخه دي. د دې مارانو زهر کولی شي د انسان د بدن دننه غړي لکه زړه، پښتورګي او دماغ په څو دقیقو کې فلج کړي. د زهر اثر داسې دی لکه چې انسان ته دروازه وتړل شي او د ژوند امید ختم شي. حتی ساینسپوهان وایي که یو لانسهیډ تا چیچي د ژوند ثانیې دې شمیرل کېږي. د دې ټاپو په اړه ډېرې ویرونکې کیسې مشهورې دي. داسې ویل کېږي چې یو وخت یوه کورنۍ دلته ژوند کاوه، خو یوه شپه مارانو پرې برید وکړ او ټول غړي یې مړه کړل. بل ځل یو ماهي نیونکی د دې ټاپو ته یا دې جزیرې ته نږدې شو. مارانو پرې برید وکړ او د تل لپاره ورک شو. برازیل حکومت دا ټاپو د خلکو له ورتګ بنده کړې ده. حتی پوځ دا ټاپو څاري. یوازې ساینسپوهان هغه هم د ځانګړي خوندیتوب وسایلو سره دلته د مارانو زهر لپاره تحقیقات کوي. د دې مارانو زهر د طب او درملو لپاره ډیر مهم دي. د دې زهر نه د زړه فشار، سرطان او نورو درملو جوړولو لپاره کار اخلي. که څه هم دا ټاپو د مرګ کور دی، خو ساینسپوهان دا هم وایي دا ماران د طبیعت لپاره یوه لویه خزانه ده. د دوی زهر د ساینس لپاره دومره مهم دي چې د انسانانو ژوند ژغورلی شي. نو دا ځای د مرګ او ژوند ترمنځ یوه حیرانونکې دنیا ده. اوس سوال دا دی، که تا ته دا فرصت درکړل شي
چې سنیک آیسلند ته لاړ شې یا دې جزیرې ته لاړ شې، آیا ته به زړورتیا وکړې چې هلته پښه کېږدې؟ هغه ځای چې له هرې بوټي، هرې تیږې او هرې ونې نه مرګ ته سترګې غړوي. دا جزیره موږ ته یو مهم درس هم راکوي: هر ښکلی ځای ضرور امن نه وي. ځینې وخت طبیعت خپل ښکلا تر شا داسې رازونه پټ ساتي چې انسان د حیرانتیا له حده هم تیره کړي. که دا ویډیو درته حیرانوونکې ښکاره شوه نو لایک مه هېروه، سبسکرایب وکړه او کومنټ هم وکړه. آیا ته د مارانو، ټاپو یا جزیرې ته د تګ جرأت لرې؟ او انتظار وکړه، راتلونکي ویډیو کې به نور خطرناک او حیرانوونکي ځایونه درته معرفي کړم. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې.